ولا تحسبن الذين قتلوا ګمان مکوئ په کسانو چې شهیدان سوي دي په لار د الله کې چې دا مړه دي بل احیاء عند ربهم یرزقون. طالبانو ورونو کله چې په احد کې شهیدان وسول، بیا د شهیدان چې احد کې وسول نو بیا الله دوی ته عزتونه ورکړل، جنت یې بوتلل، میوې وي او د عرش د سیوري لاندې تقرر ونی او ډېر خوشحاله ول. نو بیا یو ورځ دوی راجمع سول، خپل منځ کې ځان سره ویلې چې کاش کې د موږ هغه مسلمانان رونه چې دنیا کې دي په دې باندې خبر سي چې د موږ ډېره ښه زندګي ده دلته، د جهاد نه ستړي نه سي، فکر ونه کړي چې د دوی به ښه زندګي نه وي. نو الله نه یې غوښتنه وکړله چې د موږ دا خبر به څوک وروړي؟ الله ورته ویلې زه به یې وروړم. الله عز وجل دا آیتونه را نازل کړل. یا طالبانو امام ترمیزي وایي جابر رضی الله عنه چې داسې ناستو یو ورځ سر یې کته اچولی و، زړه یې مات و، پلار یې شهید سوی و، 14 خویندې ورته پاتې وې، یو ورور 14 خویندې، پلار یې شهید سوی و. نبی علیه السلام ورته ویلي ولې داسې ناست منکسر مات؟ نو هغه ورته ویلي پلار مې شهید سوی. نبی علیه السلام ورته ویلي زیری در نه کمه په هغه شي باندې چې الله دې تا پلارو سره ملاقي که. وی راته ووایه وی الله عز وجل چې ده هیڅ چا سره خبرې نه دي کړي بدون د حجاب نه، اما دې تا د پلار سره بې له حجابه خبرې وکړلې. ورته ویلې تمنا وکړه چې در یې کم. هغه ورته ویلې پلار دې وی ورته ویلې چې ژوندی مې که چې بیا شهید سم، بیا مې ژوندی که بیا شهید سم. وی الله عز وجل ورته ویلې ته دا خو ما فیصله کړې ده، دا فیصله ماتیږي نه چې ورې څوک دلته راولم بیرته دنیا ته نه بیایم، بله شی غواړی وی بل شی ذاتي نسته ده، ټول نعمتونه پوره دي. نو الله دا آیات را نازل کړ. ولا تحسبن الذین قتلوا ګمان دې نه کوي هغه کسان قتلوا چې وژل سوي دي فی سبیل الله په لار د الله کې. ګمان دې نه کوي، ګمان مه کوه ته په هغه کسانو قتلوا چې وژل سوي دي په لار د الله کې چې مړي دي بل احیاء عند ربهم یرزقون بلکې دوی ژوندي دي په نزد د رب باندې یرزقون دوی ته رزق ورکول کیږي. طالبانو ورونو دا کوم انسانان چې د الله په لاره کې شهیدان سي د دوی دپاره دا ژوند کم ژوند ده، د شهیدان ژوندي دي. طالبانو ورونو تاسې په تحقیق ته غوږ نیسئ. کله کله په ټولنه کې یو خبر خپور وي، هغه خبر دومره د انسانانو ذهنونو منلی وي چې هغې کې د لږ خبره وکړله لاندې ټاپه ورسره ده. طالبانو ورونو اوس په دې باندې علما بحث کوي دا شهید چې شهید سي دا ژوند چې ورته موده کوم ژوند ده، دی په کوم ژوند ده چې خوراک کوي. بعضې مشهوره مونږ کې دا ده چې دا بدن یې ژوندی ده، قبر کې ژوندی د خوراک کوي. نو خو مونږ خو ډېر شهیدان نن وینو، امام راضي وایي ډېر شهیدان وینو چې اډوکې یم خاورې سي، بدن خو یې څه کوي. تاسې به لیدلي طالبانو تیر جمهوریت کې د کندهار یو ظالم و، ډېر شهیدان یې کړي، اوس یې په ریګونو کې شهیدان راوځي تنه اډوکې پاتې وي. نو طالبانو ورونو امام راضي وایي بعضې علما وایي چې دا اجساد یې ژوندي دي. نو اجساد خو موږ د شهیدانو وینو چې خاورې دي، نو څنګه ژوندي دي؟ دا ژوند تېر نه مراد د امام راضي ته دا خوند نه ورکوي چې دی وایي چې مراد له ژوند نه د اجسادو ژوند ده. امام راضي رحمه الله اصل کې بحث په دې باندې کړی ده. دی وایي چې مراد له ژوند نه څه ده؟ ژوند روح ده. طالبانو ورونو انسان وروسته یوه بله خبر هم راځي، اب هم دلته وکړو طالبانو ورونو، بیا د دې سره هغه خبر ډېره خوندوره ده، بیا تاسې ښه ورباندې پوهېږئ، په دې مسله به هم پوه سئ. الله وروسته یو آیات کې راځي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس څکونکی د مرګ ده. طالبانو ورونو مرګ څه شي ته وایي؟ فلاسفه وایي وی مرګ یو خو د فلاسفو رایه ده چې امام راضي رد کړې چې هغه ټوله یې نه ده رد کړې، تنها چې روح نه مړ کېږي دا خبره یې کړې. مرګ چا ته وایي طالبانو؟ فلاسفه وایي مرګ دې ته وایي د انسان په بدن کې الله یو غریزي او طبیعي رطوبت پیدا کړی. د انسان په بدن کې
یو طبیعي لوندوالی رطوبت ده. دغه رطوبت سره الله غریزي او طبیعي حرارت هم پیدا کړی ده. نو کله چې انسان کې دا غریزي رطوبت پیدا سو، د هغه رطوبت سره حرارت هم پیدا سو، نو دغه رطوبت او حرارت دغه هغه څه ده چې ورته وایي دا حرارت، دا دغه رطوبت سره حرارت راځي چې کله سره یو ځای سو په حرارت راځي. دا اوس دې موږ او تاسې بدنونه ګرم دي چې یخ سې مړه کېږو. کرا طالبانو د انسان په بدن کې الله چې کوم طبیعي رطوبت پیدا کړی دا رطوبت له منځه لاړ سي. کله چې دا رطوبت له منځه لاړ حرارت خپله ګل کېږي. نو حرارت چې ګل سو انسان مړ کېږي. تاسې که فکر وکئ طالبانو ورونو، د انسان طبیعي عمر د انسان 120 کاله ده. 120 کاله. دا د حکومت عمر هم د طالبانو د حکومت هم طبیعي عمر څومره ده؟ 120 کاله ده. خو انسانان تر 120 کاله ولې نه رسیږي طالبانو؟ مرضونه یې څنګه کوي؟ مړ کوي یې، مرضونه پې باندې راسي. نو حکومت هم طبیعي عمر 120 کاله ده، خو مرضونه یې هغه مرضونه یې مخکې مړ کي. اوس ورته غوږ ونیسه. طبیعي او غریزي رطوبت له حرارت سره هغه سوځېږي دواړه همداسې. کله داسې حالت راسي رطوبت له منځه لاړ سي، چې رطوبت ختم سو حرارت هم له منځه لاړ. ځکه هغه حرارت په چا کې بلیده؟ په رطوبت کې چې له منځه لاړ طالبانو ورونو هېڅ شی هم پاتې نه سو. نو دا یوه خبر سوله. اوس دوی وایي چې دا فلاسفه وایي چې انسان کې دلته دوه خبرې دي. د انسان کې دا رطوبت و حرارت چې ده دا په چا کې و؟ په بدن د انسان کې. نو د انسان بدن مړ سو طالبانو. څوک مړ سو؟ بدن مړ سو. روح نه مړ کیږي دوی وایي. ځکه روح نه مړ کیږي ځکه په روح کې رطوبت او حرارت شته ده نه. نو چې نشته ده مرګ اصل کې عبارت ده له دې نه. رطوبت څومره علمي خبر ده طالبانو. مرګ عبارت ده له غریزي رطوبت او له غریزي حرارت نه. کله چې دا رطوبت له منځه لاړ ختم سو، کنه دغه حرارت سره طالبانو دا رطوبت سوځي. دا رطوبت سوځي، کرا کرا سوځي. کله چې سړی ډېر بوډا سي ګورئ مازې پوستکی پاتې وي کمپیکري کنه زړې ښځې هلته طالبانو ولې ډنګر سوی وي؟ ځکه هغه حرارت ټول څوک سوځلی وي. رطوبت دا سړی چې چاغ وي طالبانو د چا د وجې نه چاغ وي؟ رطوبت پکې ده کنه انسان کې. د انسان چاغوالی خو چې ده دا خو هغه غوښه اوبه یې اخیستې دي چې چاغوالی د دې وجې نه د رطوبت ډېر سوی ده. نو کله چې انسان کې دغه حرارت رطوبت سوځي صفر ته ورسیږي چې رطوبت له منځه لاړ سړی څوک سو. نو دوی وایي فلاسفه وایي چې هغه څه ده څه ورته وایي دا فلاسفه وایي طالبانو وایي دا هغه څه ده روح څه ده. په روح کې څوک نسته. په روح د انسان کې وایي څوک نسته ده. نه رطوبت غریزي سته نه حرارت غریزي سته. نو چې نه رطوبت و نه حرارت غریزي سته څوک هم نسته پکې. مرګ هم نسته پکې طالبانو ورونو. په خبر پوه شوله یا؟ مرګ نسته پکې. نو چې مرګ رانغی روح نه مړ کېږي. مړ کېږي تنها څوک؟ جسد مړ کېږي. طالبانو اوس ته دلته غوږ ونیسه. امام رازي رحمه الله دغه ټکي باندې تنار رات کړی ده چې ته وایې روح نه مړ کېږي روح هم مړ کېږي. کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. ټول مړ کېږي نو روح ته مرګ راځي. نو دغه خبرې ته نه ده ورسره منلې. اوس طالبانو یوې خبرې ته غوږ ونیسئ. کل نفس ذائقة الموت. طالبانو څکل مالګه راواخله څکې یې. نو څکونکی او مالګه بیل دي که یو؟ چې اوس ونه وایي چې یو دي. ما مالګه راواخیستله طالبانو داسې مې زبې ته ویې وړله. زه څوک یم؟ مالګه څکل کړل سوې. بیل یو که یو یو؟ ها طالبانو ورونو اوس ته غوږ ورته ونیسه. کل نفس ذائقة الموت. هر مرګ څکونکی د مرګ ده. هر نفس څکونکی دی. خو دې نه معلومیږي طالبانو ورونو چې دا څکل یو نفر کوي او دا څوک چې شی څکي نو دا باقي ده مړ کېږي نه. ځکه ګوره کل نفس ذائقة الموت دا څکونکی باقي ده.
ته فرض که مثلا طالبانو ورونو دا روح ده، دا روح مرګ وڅکه، مرګ عبارت له چا نه و؟ له هغه غریزي رطوبت نه چې غریزي حرارت وسوځاو، بس مړ سو. دا بدن د طالبانو، بدن مړ سو، دا د بدن مرګ. دا چا وڅکه؟ روح. خو درد خو چا ته ورسېد؟ څکل عبارت له چا نه ده؟ مخکې روح په چا کې و؟ په بدن کې. کله چې دا بدن مړ سو، روح ترېنه څوک سو؟ ترېنه لاړو طالبانو، روح ترېنه لاړو ووته. نو دا طالبانو د بدن د روح ته ډېر درد ورسېده، ځکه طالبانو دوی دواړه سره میینان سوي ول، د بدن و روح. ځکه میینه ډېر وخت سره یو ځای تېر کړي و. د قالب د روح دپاره طالبانو معشوق ګرځېدلی و، ډېره مینه یې سره وه. نو هغه چې مړ سو ده ته درد ورسېده، نو دی څکونکی دی د مرګ سو. نو خو دې نه معلومیږي طالبانو چې روح نه مړ کېږي، تنها څوک مړ کېږي؟ کل نفس ذائقة الموت. څکونکی سو طالبانو. زه مړ یم که زه نه یم مړ طالبانو؟ یو زه مړ یمه، یو زه نه یم مړ. اصلي زه نه یم مړ سوی طالبانو، هغه بل زه مړ یمه. بدن ده طالبانو مړ سو، خاورې سو. تاسې اوس په خبر پوه شوله یا؟ ها، اوس راځئ طالبانو بیرته خپلې خبرې ته. انسان چې شهید سی، انسان چې الله عز وجل شهید کی، نو انسان خو مړ سو. څوک مړ سو طالبانو؟ زه خو په خبر پوهېږئ. جسد مړ سو طالبانو، لاړو له منځه لاړو، خاورې ټوټه ټوټه سو، هېڅ شی نسته ده، خاورې سو. اوس طالبانو ورونو، الله عز وجل خو وایي چې شهید ژوندی ده، بل احیاء عند ربهم یرزقون. موږ طالبانو تحقیق کولی سو، قبر ته ورغلو، شهید مو ولیده، د بدن خو یې خاورې خاورې سوی و که نه. امام رازي وایي دا هم یوه خبر ده چې علماو کړې، خو دی ډېر دې ته هغه نه ورکوي. دی وایي طالبانو مراد له حیات نه حیات د روح ده، بل احیاء دوی ژوندي دي، عند ربهم یرزقون. ښه نو ژوند خو نو دغسې سړی هم چې مړ شي ژوندی ده که نه؟ خو تا خو ویلې د هغه روح هم ژوندی ده، نه مړ کېږي. او هغه انسان چې شهید سي هغه هم ژوندی ده، نو ته خو یې روح نه مړ کېږي. نو چې روح نه مړ کېږي، الله بیا ولې تخصیص دې چا وکړه؟ د شهید یې ولې تخصیص وکړه؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون. امام رازي رحمه الله وی تخصیص دلته په یو ټکي کې ده. هغه انسان چې خپل مرګ باندې مړ سي، هغه انسان چې شهید سي، دواړه څوک دي؟ دواړه ژوندي دي، روحونه خو د دواړو ژوندي دي. خو طالبانو ورونو دلته په دغه ټکي باندې امتیاز راغی، بل احیاء عند ربهم. دا د دوی امتیاز ده طالبانو. امام رازي وایي د دوی امتیاز دغه ټکی ده، بل احیاء عند ربهم. نور ارواح څه دي طالبانو؟ د نور انسانانو ارواح چې دي ژوندي دي، هغه عند ربهم نه دي. دلته امتیاز دا ده چې بل احیاء عند ربهم یرزقون دي. عند ربهم طالبانو خبر په دغه جي کې ده، نه پوهېږم چې پوه شوئ که نه شولئ. پوه شوئ طالبانو ورونو؟ دواړه روحونه ټول روحونه ژوندي دي، خو نو شهید هم ژوندی ده روحن. ته وایې چې دلته مراد له حیات نه حیات روحي ده. حیات روحي خو د ټولو انسانانو سته ده. نو بیا د قرآن کې د آیات کې مزیت طالبانو عند ربهم ده. ټول ارواح ژوندي دي، خو دا روح چې د غیر شهید روح ده عند ربهم نه ده. دغه روح چې د شهید ده عند ربهم یرزقون دي طالبانو. الله دې وکړي چې په خبرو پوه شوي یې. دا د امام فخر الدین الرازي رحمه الله خبره ده چې دلته کړې وه طالبانو ورونو.